په لغمان ولایت کې 4.5 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي د یو ګډ هیئت په وړاندې وسوځول شول. د یادو تاریخ تیره درملو د سوځېدلو پر مهال د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي، د مهترلام روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق، د ولایت په استازیتوب روخان صافي او نورو حضور درلود. د عامې روغتیا رئیس ویل 3 ټنه درمل چې 3,915 افغانۍ او 1.5 ټن خوراکي توکي چې 153 افغانۍ ارزښت درلود وسوځول شول. نوموړي زیاته کړه چې د دوی کمپاین دوام لري څو ټول هغه درمل او خوراکي توکي چې نیټه یې تېره شوې وي راټول او له منځه یوسي. دغه راز په هټیوالو او درمل پلورونکو غږ وکړ څو د تاریخ تیره درملو او خوراکي توکو له خرڅلاو ډډه وکړي. تاسو شاید یاست چې نن د لغمان د عامې روغتیا ریاست د قوانینو څخه د تطبیق او بررسۍ مدیریت او د صحت محیطي مدیریت په مرسته او د هغوی په همکارۍ باندې چې زموږ ګرځنده ټیمونه دي د لغمان د ټولو کنجونو نه د خوراکي توکي، تاریخ تیره خوراکي توکي او تاریخ تیره درمل او بې کیفیته غذایي مواد راټول کړي وو چې تقریبا درمل 308 قلمه درمل او تخمینا 3 ټنه د دې وزن و د 3,915 افغانۍ په ارزښت باندې د دې قیمت د درملو همدا رقم د غذایي توکو چې تاریخ تیره غذایي توکي دي هغه 18 قلمه د وزن تقریبا 1.5 ټن او قیمت یې د 1,53,340 افغانۍ په ارزښت باندې خوراکي توکي راټول شوي چې ستاسو په حضور کې د ټول هغه ولایتي کمیسیون او یا د دې په هیئت په مخ کې ورته ور واچول. یاده دې وي چې دغه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي په بېلابېلو وختونو کې راټول شوي وو چې د ګډ هیئت پر وړاندې وسوځول شول.